په ننګرهار کې د اسلامي امارت واکمنۍ د یوې وحشتناکه پیښې د پلټنو مخه نیولې. نوموړې واکمنۍ ولې د افغان سرتیري اسپندیار د ټولې کورنۍ د بېرحمه وژنې د پلټنو مخه نیولې؟ نوموړې واکمنۍ ولې د افغان سرتیري اسپندیار د ټولې کورنۍ د بېرحمه وژنې د پلټنو مخه نیولې؟ آیا په دغه وحشتناکه پیښه کې د یادې واکمنۍ غړي لاس لري؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د سره رود پیښې د معلوماتو پټېدو هڅه روانه ده. طالبانو خبري کانفرانس لغوه او خبريالان له مرکو منع کړل. په ننګرهار کې باوري سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته خبر ورکړی چې د طالبانو امنیتي مسؤلان په دغه ولایت کې د یو پخواني سرتیري د کورنۍ د غړو د وژنې په تړاو له خبريالانو سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کوي. د سرچینو په وینا یادې ډلې په دې تړاو تنظیم شوی خبري کانفرانس هم لغوه کړ. د سرچینو د معلوماتو له مخې خبريالانو ته دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د جمهوریت نظام د پخواني سرتیري د کورنۍ له پاتې غړو سره مرکې وکړي. سرچینې وایي طالبانو څو ورځې کېږي خبريالان په تمه کړي وو چې په یوه خبري غونډه کې به یې ټولې پوښتنې ځواب کړي، خو تازه یې دغه غونډه هم لغوه کړې ده. څو ورځې وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ په کوز سلطانپور کلي کې د اسپندیار په نوم د یو پخواني نظامي د کورنۍ له 6 غړو سرونه پرې شوي وو. یاد نظامي د طالبانو له بیا ځلې واک ته رسېدو وروسته اروپا ته کډوال شوی وو او کورنۍ په سره رود ولسوالۍ کې اوسېده. که څه هم طالبانو ویلي چې دغه پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې، خو په خپله د اسپندیار کورنۍ بیا افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې دوی له هیڅ چا سره دښمني نه لري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.